د اسلامي امارات له خوا اویا بېلابېلې الوتکې ترمیم شوي دي. سلام درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. هغه اویا بېلابېلې الوتکې چې د اسلامي امارات هوایي ځواک تخنیکي ټیم ترمیمي کړي دي، شپږ عدده 9 ډوله الوتکې هم پکې دي چې د عملیاتو لپاره تیارې شوي دي. ویل کېږي دغه الوتکې 10 ډوله وسلې لیږدولی شي او په لیزري وسلو هم سمبالې دي چې کامیابه پروازونه یې کړي دي. بلخوا جرمني ځینو هغه افغانانو ته چې 2 ښځې لري اجازه ورکړې چې خپله دویمه ښځه له افغانستانه دغه هیواد ته راوغواړي. ځینو جرمني رسنیو په دې اړه راپورونه خپاره کړي دي او د لږ تر لږه 2 بېلګو یادونه یې هم کړې ده. جرمني حکومت د کورنیو د غړو د بیا یوځای کېدو په قانون کې څه ناڅه نرمښت راوستې. د راپورونو له مخې د جرمني د شمالي راین الایات د هخزاورلاند سیمې چارواکو 2 افغانانو ته اجازه ورکړې چې خپلې دویمې ښځې او ماشومان له افغانستانه راولي. راپور زیاتوي چې په یو راپور کې یو سړي له خپلو 2 ښځو او 9 ماشومانو سره اوسي او د بل افغان 2 ښځې بیا چې په جلا کورونو کې له خپلو ماشومانو سره میشتې دي په جرمني کې له یوې د ډېرو ښځو لرل ناقانونه دي او د چارو شنونکي اندېښمن دي چې ښایي افغان کورنیو ته ځینې ستونزې جوړې شوي. جرمني د 2020 کال له اګست راوروسته لسګونه زره افغانانو ته پناه ورکړې ده. دا و زموږ چمتو شوي ویډیو. که تاسې په دې اړه کوم نظر لرئ نو کمنټ کې راسره شریک کړئ او د ښکلو ویډیوګانو لپاره در سره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. له ملتیا ومننه چې موږ سره تر بیا ښه وخت ښې چارې